الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم مونږه حروف طرفیه او د دلقیه دو قسمونه ویلي وو، یعنی درې حروف ته حروف طرفیه او دلقیه وي، هغه دوه مخارج چې لام نونو. نو دریم چې دی هغه را ده. ګورئ محترمو، هغه نه مخکې چې زه تاسو ته قاعده ذکر کم، مثالونه ذکر کم، هغه نه مخکې تاسو یو څو پوینټه یاد ساتئ. ګورئ را، دا را چې دا اکثر خلک داسې وایي چې دا را چې دا یعنی دا سوچ وي چې دا به همیشه مونږ پر وایو، یعنی غټ به وایو. نو دا سوچ چې دی دا غلط دی. دویم پوینټ تاسو یاد وساتئ چې دی وي چې دا را چې دی همیشه به باریک وایو. نو دا خبره هم صحیح نه ده، بلکې دا را چې دی د حروف مستعلیو نه دی. دا را چې دی د شبه مستعلیو نه دی. شبه مستعلیه دی ته وایي چې دا را کله پر ویل کیږي، کله باریک ویل کیږي. نو دغه خبره تاسو یاد وساتئ چې را به مونږ کله پر وایو او کله به باریک به وایو. نو بیا به تاسو صحیح په خپل ذهن کې. نو لنډه دا چې په دې را کې تفخیم هم شته او ترقیق هم شته. نو څنګه اوس مونږ پوه شو؟ داسې پوه شو چې کله به را مونږ پر وایو او کله به باریک وایو. نو انشاءالله زه تاسو ته مثالونه ذکر کوم، نو دلته به تاسو پوهوم چې را به مونږ کله پر وایو او کله به باریک وایو. ښه، راځو قاعدې طرف ته. مخرج نمبر 10، لسم نمبر مخرج چې دی د حروف طرفیه د ذلقیه نه هغه را ده. ګورئ را، تاسو به اول کوشش کوئ چې دا قاعده تاسو وپېژنئ. ګورئ داسې به اول زه تاسو ته وایم، را دا را چې دی دا د جبې شا مقابل تالو سره ولګي، دا را ادا کېږي. داسې وګورئ، د جبې شا وګورئ تاسو مقابل تالو سره کله ولګي، را را را. تاسو وګورئ، تصویر به هم تاسو ته ښکاري په سکرین باندې. نو قاعدې ته راځو. قاعده هره کله چې طرف لسان سره د څه حصې د ظهر اللسان، طرف لسان هم مونږ پېژندل، خو اوس ظهر اللسان شا مونږ جبه چې دا داسې دغه کېږي، ماتېږي غوندې داسې ګول کېږي، نو دا شا. ظهر اللسان ثنایا رباعي، غاښونو ته مایل تالو، غاښونو ثنایا ثنایا او د رباعي دغه غاښونو ته مایل تالو سره ولګي، نو را ادا کېږي. نو تاسو اوس وګورئ ثنایا کم غاښونه دي او ورپسې ثنایا پسې مونږ بل غاښونه، رباعي کم غاښونه دي، دغه بره. نو دې بره تالو تاسو وګورئ چې کله جبه زمونږ ولګي نو دلته نه را ادا کېږي، را را را. ګورئ اول په ابتدا کې تاسو داسې هم کولی شئ چې په را باندې پریکټس کوئ، چې تاسو ته پته ولګي چې دا را ادا کول. هغه نه پس په قرآن کې بیا داسې نه راځي چې تاسو داسې وایي، مثال د خبرې الحمدلله رب العالمین، رب دلته اوس داسې را نه نو چر داسې وکړي الحمدلله څو راګانې جوړ شو، یو دوه درې څلور راګانې. نو هلته نه راځي. نو دلته چې تاسو ته وایم صرف پریکټس دپاره تاسو چې تاسو ته دغه آسان شي، په دې باندې تاسو پوه شئ چې کله تاسو بیا به داسې نه کوو، بیا به داسې را را را. نو انشاءالله زه امید لرم چې په دې پریکټس طریقه باندې هم تاسو پوه شوي. اوس راځو مثالونو طرف ته، او په دې کې به مونږ دا پیژنو چې کله به مونږ دغه را حرف چې دی دا به پر وایو او کله به دا مونږ باریک وایو. نو دغه مخکې ما خبره وکړه، نو اوس زه تاسو ته هغه ذکر کوم. اوس چې کله زبر وي را له پاسه هغه به پر ویل کېږي، را زبر را را، را زیر ری ری، را پیش رو رو. زبر پیش وي پر او زیر چې وي نو باریک به ویل کېږي. اوس وګورئ په دې مثال کې امارو امارو، نو را د پاسه زبر دا به پر وایو، اوس را د څه شی دی؟ زیر دی. نو فریحه فریحه ریح، فویحه فویحه داسې به نه وایو. نو فریحه کروما روما روما، دلته را پور ویل کېږي. لنډه دا چې پیش او زبر وي نو پر به وایو، او که زیر وي نو باریک به وایو. بیا او دلته څنګه وایو؟
ایر ایر دا سی بنوي ایر ایر او دلته مونږ باریک ویلو او دې دواړو کې پور ویل انده کرانګي دلته وګورئ یا یو زوقو یو یو زوقو ولې چې زبر دی دلته اوس وګورئ زیر دی کنه دا د را مونږ څنګه وایو دا چې کله سکون وي را باندې او مخکې دنه زبر وي یا زیر وي یا پیش وي نو چې مخکې دنه کله زبر وو نو بیا به مونږ پر وایو یا زوقو یر زوقو باریک مونږ نه ویلو همداسې امیر تو او میر دلته اوس دا چې دی دلته باریک ویل کېږي نور سیلو نور سیلو نور سیلو نو زه ان شاء الله امید لرم چې په دې مثالونو باندې به تاسو پوه شوي او پریکټس طریقه به تاسو یاد کړی وي چې څنګه پریکټس باید یو کس په دې حروفو باندې وکړي چې په دې باندې پوه شي کم از کم تاسو ته دغه حروف چې دي 1215 کم از کم تاسو ته په دې حروف باندې پریکټس کول پکار دی بیا ان شاء الله امید لرم چې تاسو به هیڅ کله دا حروف غلط نه وایي تاسو به تجویدي قواعد مطابق به تاسو دغه حروف ادا کوئ نو زه امید لرم چې تاسو زموږ په اسباقو باندې به پوهیږئ که تاسو ته فایده کیږي نو د ثواب په نیت باندې نورو دوستانو ته هم شیر کړئ چې دغه په یو شیر کولو باندې چې بل کس زده کړه نو اجر او ثواب به رب العالمین تاسو ته هم درکوي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته